زرینو کرخو ته مو زه نصرت الله نصرت صاحبزاده هرکلی کوم. آیا پر ستونزو خفګان پکار دی؟ د ستونزو د حل لار څه ده؟ څنګه کولی شو د ستونزې پر مهال له خفګان ځان وژغورو؟ په ستونزه کې د ښکېل کېدو پر مهال څنګه کولی شو ځانونه له ورخطایۍ وژغورو؟ د استقامت د ترلاسه کولو غوره لاره پیژنئ. په نن زرینو کرخو کې به د دین په رڼا کې له ستونزو څخه د خلاصون او د ستونزې پر مهال له خفګان څخه د ژغورنې پر لارو چارو پوه شو. الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي: یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. ژباړه: د اسمانونو او ځمکو ټول مخلوقات له همدې الله تعالی څخه غوښتنې کوي او هغه هره ورځ په یو بیل شان کې وي. کله چې په دریاب کې توپان راشي او د دریاب اوبه په څپو شي، توندې هواګانې راوالوځي، نو بیړیوان او ورسره سپاره خلک په یوه خوله همدې ذات ته په چیغو سر کیږي او پر ژبو یې د یا الله یا الله نارې وي. که لاروی په شاړه دښته کې لار ورکه کړي او که کاروانونه لارې ورکې کړي، نو همدا الله تعالی رابلي. کله چې پر طلبګارو ټولې دروازې وتړل شي، غوښتونکو ته څه نه ورکول کیږي او څوک یې فریاد نه اوري، نو هغوی الله جل جلاله رابولي او الله تعالی په هر حال د خپل بنده فریاد اوري. کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراخۍ سره در باندې تنګه شي، له غم او اندېښنې نه دې ساره خفه شي، نو الله تعالی ته غږ کړه او هغه راوبله. لکه د یوه شاعر په وینا: کله چې د زمانې مصیبتونو را لاندې کړم او د خلاصي لار مې ورکه شوه، نو نیمه شپه راپاڅېدم او خپل رب ته په زارو شوم. د هغې له برکته مې راتلونکي هره ورځ له خوښۍ ډکه او روښانه شوه. ښې او غوره کلمې بره د الله جل جلاله لور ته خیږي. دغه شان له زړه نه دعا، بېوزله اوښکې، له درده زګیروي، دا ټول الله تعالی ته رسیږي. د اړتیا پر مهال د نیمو شپو په دعاو کې هماغه ذات ته لاسونه لپه کیږي. په ستونزمنو حالاتو کې سترګې هماغه لور ته وراوړي او په پیښو کې هماغه ذات ته فریاد کیږي. په سخته کې همدې الله جل جلاله ته زاری او فریاد کیږي. زړه او روح په الله تعالی سره ډاډمنیږي. احساسات او اعصاب په دې سره یخیږي. تللی عقل بیرته راستنیږي او زړه پر دې ډاډمنیږي چې الله جل جلاله له خپل بنده سره د رحم چلن کوي. الله تعالی څومره ښکلی او خوږ نوم دی چې په زړه پورې او سم تعبیر لري. له الله تعالی پرته په دې نامه بل څوک نشته او نه سیال لري. د ده د نامه په اخیستو زړونه باغ باغ کیږي او له ټولو دنیوي اندېښنو څخه بې پروا کیږي. یوازې د نامه په اخیستو کې دومره خوند او برکت دی او د قیامت د ورځې واکمن دی. د نن زرینې کرښې مو همدومره وي. ما نصرت الله نصرت صاحبزاده ته اجازه راکړئ. د الله په امان.